د کہانی شروعات کیږي او دویم جنگ عظیم شروع وي. په دې کې موږ ته یو سایټ نومې سړی ښیي چې هغه د جاپان یو غټ کاروباري سړی وي چې هغه نور بندیوانو سره جاپان ته لیږي او هغه ځان له قید کړی وي. اوس یو دوه سکیورټي ګارد راشي او هغه خپل کمانډر له بوزي چې هغه کمانډر وته د نفرت په نظر ګوري ولې چې د خپل ملک سره غداری کړی وي. نو دا کمانډر وته چې تا کوم کار کړی دی نو د مرګ سزا تعالی درکول دا ډېر اسانه سزا ده. دلته یو بل سړی راولي چې داغه برونسن نوم وي او برونسن د بریټن نوي چې داغه په زړه کې د جاپان د پر ډېر زیات نفرت وي. دلته د کمانډر دا و چې د دوه لبا سخت نه سخت سزا ورکو. د دې نه پس یو سکیورټي ګارد هتکړی وروړي او یو هتکړی د سیاټو خپو دا چې بل د برونسن. نو برونسن ورته وی چې ما مړ خو جاپاني سره مې قید کوه ما. خو دلته د خبره چا نه اورېده. خو دې کې اچانک فایټر جیټ په دې بحري جهاز باندې حمله وکړي چې دا غزه نه ټولو تختی او برونسن او سیاټ هم د موقع نه فائدہ واخلي او هغه سکیورټي والا سره جګړه وکړي. خو دې کې یو سبمرین راشي په دې بحري جهاز باندې میزایل وچلي او په بحري جهاز کې صرف کمانډر او دغه دوه بندیوان وي چې دې کمانډر سیاټ څنګه وشتو والا او دې کې برونسن سیاټ ونیسو د سمندر طرف ته ټوپ کی چل دا ټول جهاز والوزي. سګنټو پس په لامبو باندې برونسن سیاټ یو سنسان جزیره ته راولي چې هغه څنګه سمندر غاړه ته راورسي نو هلته دی بهوش شي او په سبا باندې چې سیاټ پاس هغه ته دا لګیدو چې ما یو خوب لیدو. هغه چې څنګه دا هر څه ویني نو ډیر زیات ویریږي او هغه برونسن هم راپاسي او دغه حالات هم ډیر زیات خراب وي او خو کې هغه د یو بل سپاهي لاش وویني چې هغه د سمندر چپو د سمندر غاړه ته راوړي وي. نو سیاټو دا غلاش نه تمانچه واخلي او هغه دا سوچ کوي چې برونسن ولما. خو د دې نه مخکې هغه چې څوک برونسن په اچانک حمله وکړي او د دې دوه په منځ کې جګړه شروع شي. خو بل طرف ته د سمندر وبونه ډیر عجیبه وازونه راځي. د کې برونسن سیاټو د سمندر طرف ته ورختا کی او داغه خپل زخمی چې داغه د خپل وینه روانه وي چې هغه ویني پسې یو ډیر عجیبه شی په دې باندې حمله وکړي. هغه برونسن د ځان طرف ته راکاږي چې هغه د بجلی په شانتیز وي او ډیر تیز پنجې وي. دلته سیاټو تمانچه د برونسن طرف ته ونیسي هغه ډس پاغه عجیبه شی باندې وکړي چې هغه داغه ځای نه وتختی. نو دلته دا دوه په سوچ کې وي چې د جګړې نه سم نه جوړیږي او زمونږ د دشمنانو خطرناک دلته بل سدي چې د سمندر غاڼه نه لګ دی خوراشي او برونسن سیاټو ته وی چې په بو کې دا سو خو دې دوه د یو بل په جبه باندې نه پویدل چې دی سوي. خو دلته دې دوه هغه شی ولیدو او داغه د وجه دوی ډیر زیات پیار کې وي. نو دلته سیاټو وی چې مروخو باسه ما د دې نه خره چې ځان مړ کما. هغه چې څنګه پزان تمانچه کې دي نو برونسن دی ودري او هغه د تمانچه نه ګولې وباسي او هغه سیاټو ته دا وی چې مونږ بوس په یو ځای باندې د دې خطرناک شی مقابله کوو. نو دوی اوس لګ مخ کې راشو د سمندر غاړه ته ډیر د خوراک سامان پروتي چې دې تر سیګریټ یو پیکټ هم ملو شي. نو برونسن سیاټو ته سیګریټ دا پیکټ ونیسي هغه ته و نخلي ولې چې سیاټو ډیر زیات خفوي او چې لګ مخ کې وګوري نو دوی ته د یو ځوان سپاهي لاش ملو شي او هغه سپاهي د بریټنو یعنی د برونسن کسو. نو برونسن چې دا وویني نو هغه وی دا خو لا ډیر وړو کې سپاهي دغه پوره ژوندۍ پاتې وا او هغه سایټو ته په غوسه کې وی کو جاپان جنگ نو شروع کړي نو داسې بس نه کېدل. خو دلته سایټو د برونسن په خبرو باندې نه پوهېدو. اوس شپه کې دوه والاوي او د شپې د پاره دوی د خوراک سامان راغونډ کی او چې شپه شي نو دوی ځان ته اور بل کی او هغه ځای کې کینی. اوس دا دوه ناس یو په خپه کې چې د دوی کم زنجیر دی داغه د کولاولو کوشش کوي ولې چې داغه د وجه دوی ته ډیر زیات تکلیف دی. نو دلته سایټو برونسن له بوت ور کوي خو هغه د نه بوت نه غشت ولې هغه دا ویل چې د جاپان یو شی زم نه اخلمه. د نه په سایټو خوراک تیار کی او هغه برونسن ته د خوراک د پاره وی. برونسن خو تاول منو کی خو هغه د سور وزن وګوي د دې د وجه هغه د خوراک واخلي خو هغه خوراک د دنه شګو کې وغورځيږي. خو دلته سایټو د خپل خوراک ورکی نو د سره برونسن دغه خوراک واخلي او وی خوري او د دې دوه په منځ کې اوس مرګرتیا بخیږي. نو دلته برونسن سایټو ته د خپل ځان باره کې وی چې سایټو د خبرو باندې لګ لګ پوي شي. دلته ورته سایټو مچ زمانوم سایټو دی او ځادوانه یو بل سره خبرې کوي. دلته ته برونسن وی چې د زنجیر سره بسکه اوس خو سایټو چې دا خبره ووري نو چپ شي. دنه پس برونسن یو هتیار جوړ کی او هغه د دې زنجیر ماتولو کوشش کوي. نو سایټو ته په جاپاني ژبه کې وی چې د زنجیر دا کمزور ځای ووخه. نو برونسن خو د خبرو باندې پوي نه شي خو داغه د اشاره نه پوي شي چې څنګه پیغه دوه واره وکي هغه زنجیر مات شي. اوس په سایټو و چې تر هتیار راکا چې زستا د خپینه دا زنجیر کټ کما او سیاټو په یو وار باندې د برونسن د خپینه زنجیر مات کی چې سره برونسن ډیر زیات خوشاله شي او هغه چې زموږ خپې ته نقصان برونه رسیدو دا زنجیر مات شو. خو د دې د خوشحالي اوس په یاره کې بدل شي. دوی یو ډیر يرون کې आवाज ووري چې سره دوی ډیر زیات ویښ شي او چې څنګه شاته وګوري نو یو ډیر عجیب شي دا غزه نو تختی او داسې لګیدو چې هغه عجیب شي د دې ډیر وخت نه قتل. نو دوی زر خپل هتیار را واخلي او هغه طرف ته ورشي چې اخر دا څه شي دی. نو دلته سیاټو ته په شګو باندې سنشالونه ملو شي. د کې اچانک یو بل आवाज راشي او چې دوی څنګه شاته وګوري نو دا د جاپان سپاهیان وی چې هغه سره یو قیدیم وي. دلته اوس برونسن د دا لګیدو چې سایټو بوس دوی سری شي او هغه ډیر زیات یره کې شي. نو سایټو برونسن خپل هتیار ورکړي چې دې په ما یقین وکي او برونسن د دوی چې زر پټ شه. نو دلته په دې سپاهیانو باندې د خوراک بینو لګي چې هغه سپاهیان هغه طرف ته ورشي او چې څنګه ورشي دلته هغه ټوپک ونیسي. نو سایټو وته چې ډزو نه کې. نو دلته خو دې سپاهیانو ته پته نه و چې سایټو یو غدار دی او برونسن دا هر څه ګوري خو خطر دا غد شاته ده. او بل خو سیاټو د خپل کسانو نه تاسو کی چې څوک بچوي دی او کنه. نو دا یو
یو سپاهي وته وی چې نه مونږه لایف جاکټ یا چولې د دې د وجه مونږه بد شو او باقي کسان ډوب شو او بل خو د برونسن شاته عجیب شیز ولاړ وی چې کم دې د سمندر طرف ته راخکلو او هغه ډیر زیات یره کی وی او هغه سترګې پټې کی او لږ وخت پس شاته وګوري نو هغه عجیب شیز غیب شوی وی نو دا سپاهي د سایټو نه تاسو کې چې تاسو خو بل څوک نو دلته ته سایټ وی چې زه بالکل یوازې وم خو د دوی د برونسن وردی وویني چې دوی پوښي نو دلته یو سپاهي خپل تور راواخلي او هغه سایټو ته وی چې د جهاز الوتونه مخکې دا افوا پیلو شوی و چې یو دشمن او یو غدار یو زنجیر سره بند کړی دي او هغه سپاهیان چې د سایټو د خپل سنگ کپړه لرکی هغه خپل هغه زنجیر کړی وی چې دې سره هغه سپاهیان دنه تاسو کې چابل کس شو سایټو وته چې هغه مړ شوی دی او هغه د قبر طرف ته اشاره کوي چې کوم ځکه هغه نوجوان سپاهي خخ کړو نو دلته د یو سپاهي وی چې سایټو یو غدار دی هغه دروغ هم ډیر زیات وای او هغه سپاهي وته دوی چې رښتیا وایي کنه سر بدر نه بیل کما دې کې اچانک دوی بیا یو ډیر يرونکي आवाज ووري چې دلته د قیدی وای چې دا आवाज خو د هر چاوي خو د یو انسان نه دی او هغه ډیر زیات په یاره کې شي نو دلته د سپاهي دی بل مرګري سپاهي ته وای چې تور شچ کدا سدي نو هغه روان شي خو ډیر په یاره روان وي او لګ مخ کتلو نه پس هغه یو غار ته ورسی خو دې یو ډیر غلط ځای ته راغلو دا د هغه خطرناک زناور کور دی او هغه چې څنګه شاته وګوري نو هغه عجیب زناور د شاته ولاړ وي چې دې په څنګه حمله کینو د دنه لاس کټ کی چې هغه د درد لاس ډیر زیات چغې شروع کی او دې کې اچانک برونسن په بل سپاهي باندې حمله وکي خو چې څنګه برونسن دغه سپاهي وشتو والاو دې کې هغه عجیب مونستر دغه سپاهي سره د دوی طرف ته راختا کی چې زر سایټ او برونسن پټ شي او هغه عجیب زناور د دې سپاهي طرف ته راشي چې هغه مړ کی او هغه ځنه قیدی متختی خو دغه عجیب زناور ورپسې ورمنډه کی هغه مړ کی نو دلته سایټ او برونسن دا وی چې موږ له پکاره چې زر در زر د دې نه وځو دنه پس دا دوانه منډه کی چې هغه مونستر هم دوی پسې شي او دوی مخکې روان چې دې کې برونسن راو ورزيږي او هغه مونستر هم د پسې راو رسی برونسن خو هغه مونستر باندې ډزي وکي خو هغه باندې اثر نه کو او هغه مونستر چې برونسن څنګه مړکول والي دې کې به سایټ او حمله وکي چې دغه مونستر برونسن پری دی او دوی دا غزه نه وتختی خو لګ مخ تلونه پس دوی ډیر خطه زیاته پریوزي چې دوی په ځان هم پوي نشو او په سبا چې دې څنګه سترګې وغړیږي نو دا دوانه ډیر زیات زخمی وي د سایټ او پسینه کې خو لرګي نه نوتی او هغه ډیر په مشکل باندې غرو باسي او بل خو برونسن په یو لرګي باندې پروت وي چې داغه دا غزه نه راو غورځيږي او بو تر پریوزي نو دا اچانک هغه حادثه رایا چې کوم موږ د کہانی په شروعات کې کتلې و او زر هغه د وبونه روزي او بل طرف ته سایټ ته یو توره ملو شي چې هغه دا سپاهي و او دا دوانوس بیل شویم وي او بل خو د سین طرف ته هغه مونستر یو ډیره تیزه چغه ووخي چې هغه ټول په دې جزیره کې اوریدي شي او دا دوانه اوس ویښ شي او د یو بل تلاش کول شروع کی او بل خو برونسن رواني او هغه داسې ځای ته ورسي چې مخکې لار نه وي چې هغه بره په هغه ځای خطل شروع کی او مخکې رواني چې داغه مخ ته ډیر مشکلات راشي خو داغه باوجود هغه روان وي او برونسن یو ځای کې کینی د آرام د پاره هغه خوا کې عجیب आवाज ووري چې هغه داغه ځای نظر روزي او هغه د سین غاړه تراشي ولته پروزي خو زه هغه چې خوا کې وګوري دغه خوا ته یو ډیر غټ مگرمچ وي خو برونسن چپ چاپ هغه ځای کې پروت وي او هغه مگرمچ سیده وبو ته لاړ شي چې هغه زر دغه ځای نه پاسي او بخ کې روان شي نو برونسن بره طرف ته وخیږي او لګ مخ کې تلونه پس هغه خوېږي چې اچانک دغه نظر په هغه مونستر باندې پریوزي او هغه وګوري چې هغه مونستر زخمی دی چې دا سایټ او زخمی کړي او هغه خپل زخمونه ټیک کوي نو هغه پوه شي چې دا یو بیوقوفه مونستر نه دی اوس برونسن دا و چې سایټ سره ملو شمه او د دې هر څه باره کې ورته وایم خو دې کې اچانک په هغه مونستر باندې د وبو طرف ته یو مگرمچ حمله وکي او هغه د وبو طرف ته راکاږي چې هغه وبو د وینو نه ډک شي خو دې کې اچانک دغه مونستر روزي او هغه مگرمچ په منځ دوکي نو برونسن چې دا وینو نو ډیر زیات ویریږي او هغه مونستر ډیره تیزه چغه ووخي چې د دې سین نه پورې غاړه سایټ او دا आवाज ووري او برونسن هم دا غزه نه وتختی او سایټ د برونسن تلاش پسې وسم ګرځي او لګ مخ خطلونه پس هغه وګوري چې یو لاش دونه پسې ځوړند دی او هغه چې هغه لاش له خواله ورشي نو ډایرکټ کندې ته ورپریوزي نو سایټ چې څنګه پاسي نو هغه دا مونستر سر وویني چې دې سره غډیر زیات ویریږي هغه پوه شي چې دا مړ شوی دی او هغه زر دا کندې نه روزي او سایټ هغه لاش لورشي چې دا لاش نه دته یو تمانچه ملو شي او هغه لاندې ګولې موویني نو هغه پوه شي چې دې لاش دغه مونستر وشته دی نو هغه تمانچه لوټ کی او دا وایي چې زبم دغه مونستر شکار کومه دنه پس هغه مخ کې روان شي او لګ مخ کې دونه پس هغه ته د یو جهاز ملبم ملو شي او سایټ هغه جهاز لرا شو هغه ځای کې د کار سامان تلاش کول شروع کی او د شپې په ټایم کې برونسن هغه جهاز لرو رسی چې هغه ته غځای کې فلیر لایټر او ډیر د کار سامان ورته ملو شي خو اچانک هغه نظر په یو بل شیز باندې ورشي خو دې کې اچانک د برونسن خپل خوېږي او هغه وګوري چې د جهاز پرې سره سنختي وي او هغه چلته هغه چېږي هغه بل سنه بلکې یو بوم وي هغه چې دا بوم وویني نو دغه په ذهن کې یو ترکیب راشي خو برونسن د آرام د پاره غځای کې کینی او لږ وخت پس هغه د قدمونو आवाज ووري او هغه چې څنګه د حمله د پارزان تیاری هغه بل څوک نه بلکې سایټ وي او سایټ ډیر په جلدی کې وي او سایټ برونسن ته خبرم کوي خو برونسن د په خبرو باندې نه پوهیدو نو سایټ هغه په اشارو باندې پوي کی او یو ځای ته راولي چې دوی یو غار ته ورسي او هغه غار ته چې دنه ورشي نو سایټ د یو عجیب شي طرف ته اشاره وکي چې دا بل سنا بلکې دا مونستر بچي وي نو دلته برونسن وته په اشاره کې وایي چې زه به دا مړکوم د دینه بغیر به زنه زما نو سایټ وته په
اشاره کې ووي خدا ته مړ کو دغه مونستر به نورم خطرناک شي او هغه به مونږ ژوندۍ پرې نه دي. نو برونسن ورته وی چې یا به مونږ ژوندۍ پاتې کیږو یا به دغه مونستر. خو برونسن سایټ ورته وی چې ما سره یو ترکیب دی او هغه ځان سره روان کی هغه ته هغه بم وخی چې کوم ته په جهاز کې ملو شوی و. نو برونسن ورته وی چې دا بم به دغه مونستر په کور کې کیدو او دا دوه ډېر په مشکل باندې هغه بم دغه ځای ته وروړي. خپل داغي دا وګوري چې داغه ټریګر کوک شوی دی. نو برونسن داغه د سیده کولو کوشش کو. نو سایټ ورته وی چې زر تر زر د دې ځنه وتل پکار دی دا بم کلم خلاصې دی شي. نو برونسن سایټ ورته وی چې زر لاړ شه پای جهاز کې او تبر دی هغه زر مال راوړه چې زر دا بم اکټیویټ کو او دلته به یو کسي ساریږي. دلته سایټ او برونسن ته وی چې زبې سار شمه دا هر څه زما د وجه شوی دی. خو دلته هغه مونستر راشي نو دا دوانه دا غزه نه روزي او برونسن هغه ځای کې فلیر موچلی چلته رڼا شي چې دوی ته ارسخ کاری. اوس برونسن هغه تبر پسې ورشي او هغه چاغه تبر او بس نو غډیر زیات سخت انختی وي او هغه ځای کې مونستر امراشي چې سایټ او سره د مقابله لپاره تیار وي او د دوانو په منځ کې جنگ شروع شي. خو هغه مونستر داسې جنگ کوله چې څنګه انسان جنگ کوي او بل خو برونسن هغه تبر روباسي. خو سایټ د دې مونستر مقابله ډیره بهادرۍ سره کوله او هغه د مونستر له یو د کور کې چاغه جهاز طرف ته د مونستر ورشي. نو برونسن ته مکمل شو هغه په تبر باندې سو وارونه په دې مونستر وکي. خو هغه چې بره وګوري دا فلیر رڼا رورو ختمېدو والا ده او هغه چې څنګه ختم شي او مخامخ وګوري نو هغه مونستر هم دا غزنه تختیدلی وي. نو دا دوه نظر دا غار طرف ته منډه کی او چې څنګه هغه ته راورسي نو برونسن دا بم اکټیویټ کولو کوشش کو. خو دې کې اچانک په برونسن باندې هغه مونستر حمله وکي. خو دې کې ډایرکټ سایټ او په دغه مونستر باندې حمله وکي او په سینې په توره ووخي. خو دغه مونستر په سایټ یو وار وکي او هغه شاته خطا کی او هغه چې څنګه برونسر نصر بیلولو والا وي دې کې سایټ خپل تمانچر اوچته کی چې سایټ په یو ډز وکي او هغه مونستر په سترګ باندې ولګي چې هغه برونسن پری دی او سایټ او چې په څنګه بل ډز وکي نو هغه ته بچ شي. خو دې کې سایټ او نشانه داغه د مونستر بچی طرف ته کی چې هغه ځای باندې ډز وکي او هغه بچی خطر اپروزي چې دې کې هغه مونستر زر خپل بچی له ورشي او اوچته کی. خو دلته دا مونستر اوس ډیر زیات په غوسه کې وي او بل خو سایټ او برونسن ته وایي چې زر را پاسه چې د دې ځای نه وځو. خو برونسن دې مونستر ډیر زیات زخمی کړی وي او هغه د ګرځېدو لایق هم نو. دلته برونسن سایټ ته وایي چې تر دې ځای نه وځه. سایټ په خپل په درد کې وي هغه مجبورن خپل مرګري پریدو دا غزا نه وتختی او چې څنګه دغه مونستر دغه خواله راتلو د برونسن دغه بم اکټیویټ کی. خو لږ وخت پس هم دغه بم خلاص نشي. خو برونسن دا اکټیویټ کولو دوباره کوشش وکي چلته یو ډیره غټه دماکه وشي چې دغه دماکه سایټ د بهر نه وویني او هغه ډیر په خفګان باندې مخ کې روان شي. په دې کې اچانک بیا هغه غسیرون کې आवाज ووري نو هغه چې شاته وګوري هغه پوه شي چې دغه مونستر نه دی مړ شوی. نو هغه مخ کې طرف ته منډه شروع کی چې هغه مونستر ورپسې شي چې دې نه پس هغه د سمندر غاړه ته راورسي. خو دې سره هغه ډیر په خفګان سره کینی. خو دلته اچانک هغه ته د خپل دوست قرباني را یاد شي او هغه د دې مونستر مقابله کولو فیصله وکړه او بل خو چې هغه مونستر راشي هغه وګوري چې مخامخ سایټ دی نو هغه په زر حمله وکي. خدای یو لاش وي او دې کې سایټ د شګو نه راپاسي او چې څنګه په حمله کوي نو هغه مونستر ته ځان بچ کی او سایټ زخمی کی. خو سایټ بیا هم هار نه مني او هغه د مونستر غوسه کی او حمله پیو کې چې دې سره دغه مونستر را پریوزي او سایټ راشي په هغه مونستر باندې حمله کوي او چې څنګه په حمله وکي هغه مړ نه کی او هغه تور وغورځي او دا غزه نه روان شي چې دې کې هغه د ځنګل نه نور موازونه ووري او هغه فلیر را واخلي او د فلیر د چلولو کوشش کوي خو هغه فلیر خراب وي. نو دې کې هغه نه امیدې سره کینی ولته بهوش شي او دغه سترګې چې کولو شي نو هغه د امریکای په جهاز کې وي او دغه امریکای افیسر د سایټ نه پوښتاچ کوي چې یو جاپنیز ترانسلیټر هم ناست وي. نو هغه ته د برونسن باره کې تپوسوږي نو سایټ ورله جواب ورنکي. نو دغه افیسر د سایټ نه تپوسو کې چې تاسو کړیو نو سایټ ورته وایي چې ما خپل افیسر مر کړو ولې چې هغه زما مرګري د مر طرف ته په خپل وردی کا کول. نو دغه افیسر ته بیا د برونسن باره کې تپوسو کې چې سایټ او د برونسن سره چې کوم وخت تیر کړو هغه وته را یاد شي او د یو دوه دشمنانو نه په اخره کې ښه دوستان جوړ شو. نو د افیسر ته تپوسو کې چې په جزیره باندې بل څوک ژوند نشته نو سایټ ورته وایي چې بالکل څوک نشته او هغه پاسي او د جهاز نه جزیره طرف ته ګوري. نو هلته مونږ ګورو چې په جزیره کې ډیر زیات مونستر دي او په جزیره باندې صرف دغه مونستر راج وي. او دې سره دا کہانی ختم شو. کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا کہانی د یو داسې خلکو دا چې هغه 72 ورځې په برفیلا غر کې تیر کړي او هغه څور سره وشو چې هغه د خلکو امید کېم نو او د دې نه مخکې دا ویډیو در سره لایک ضرور کړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا کہانی شروع کیږي د 1972 نه چې یو ټیم اخیری گیم نه پاره بل ملک تتلو نو د کې ډېر پلیران ډېر زیات خوشحالي ولې چې اغي پړومبي ځل سفر کوي په جهاز کې. اوس د جهاز سفر شروع شو او دا په یو برفیلا علاقه باندې تیریږي چې الته تجغرونه اوس خو سوخه پورې د دې دا سفر آرام ده هو او چې څنګه د برفیلی علاقې ته رسیدل نو الته لکه ګړبړ د جهاز کې راشي. نو دې کې دا یو پلیر د نورو پلیرانو ته وایي چې کله یو جهاز په برفیلا علاقه باندې تیریږي نو دا ګړبړ ضرور راځي. خو دا جهاز چې څنګه مخکې ځي نو د جهاز دا بیلنس هم ګډوډ کیږي او دا پایلټ چې کم دی پوره خپل کوشش کوي چې دا جهاز کنټرول کړي خو دا غي نه مخکې دا جهاز یو غر سره ټکراو شي او دا په 200 کې مات شي او د جهاز دی بلی سي سره یو پلیر
بغیرم لاندې پروزي او د جهاز دا بلې څه دا دومره په تیزۍ ښکته روانې چې هغه د وورې یو غټ کاڼي سره ټکراو شي او دا ټکراو دومره تیزي چې دې کې دا څومره سیټونه دا په یو بل کې دننه شي او ډېر پلیران پکې زخمی شي او څه پکې مړه شي. اوس چې کم کسان بچ شول هغوی خپل ځان او نورو مدد یې وکړو او د هغه ځای نه روغ کړل او دا څه کسان د 2 پایلټ له ورغلل خو د هغوی حالت ډېر زیات ګډوډ و او لږ وخت کې دا پایلټان هم مړه شو او دې جهاز کې هر طرف ته لاشونه او وینې وي او په دې جهاز کې ټوټل 45 کسانه سفر کړو چې په هغې کې 18 کسان مړه شول. خو د دې جهاز سفر د مازیګري ټایم نه شروع شوی نو دلته زر شپه شي. اوس دومره یخني وي چې د دې جهاز دا کمې سې ماتې شوي هغه د لاشونو او څه سامان چې په دې پلین کې وي هغې په ذریعه دغه سوري بند کړي چې دننه یخني نه راځي. خو اوس هم د دې حالت ډېر زیات خراب و او ډېر په صدمه کې و. خو چې اوس څنګه سهار شي دوی د دې جهاز نه روځي او چې وګوري نو هر طرف ته ووري او نه لرې لرې د ځناور پته لګي او نه د انسان. اوس دوی د دې جهاز نه دا سیټونه روغ کړل چې د اوده کېدو دپاره ځای جوړ شي او زخمي کسان د ارام دپاره د انور ته واچول او دوی سواره ویلي کړي د څښلو د اوبو دپاره. او دلته چې را څومره سامان پروت دی د دې تلاش وکړي او چې کم د خوراک سامان یې هغه ته بیل کړي او چې څومره لاشونه یې هغه په وره کې ښخ کړي او دوی دا وایي که چېرته مدد راغی نو دا لاشونه به مونږ بیا ځان سره یوسو. چې دا هر څه صحیح شو نو دوی لږ ارام وکړو او لږ خوراک یې وکړو او دوی ته پته وه چې دا خوراک به مونږ هغې پورې چلو چې تر څو دلته مونږ یو. خو دلته دوی یو بل سره خبرې کوي او دې کې یو جهاز تېرېږي نو دې ډېرې زیاتې چغې شروع کړي چې د خپله موجودګي ورته بیان کړو او هغه جهاز د ډېرې اونچایۍ د وجې اواز نه وررسي او نه دوی ویني. اوس د شپې ټایم شي نو دوی زیاتي کپړې واچي چې یخني هم نه کېږي او چې څومره دا سوټکیسې دي او په هغې باندې د جهاز دا کم سوري چې دي دا بند کړي چې یخني نه راځي. خیر خو هغه شپه تېره شي. اوس چې څنګه سهار شي نو یو نینډو نومي سړي له هوش راشي او هغه د هغه وخت نه بېهوش و چې کله د جهاز دا ټکراو شوی او د نینډو دا حالت دومره خراب وي چې هغه ګرځېدی هم نشي. دلته نینډو سره خوره مي نو دې خور له لاړ شي او هغه ځان ته راجوخته کړي. دلته څه کسان دا ووره ویلي کړي چې لږ اوبه جمع کړو او دلته دا نور کسان چې کم دي هغوی د ایکس یو ساین جوړ کړي چې دلته دا ساین څوک وویني او د دې مدد دپاره راشي. دلته اوس یو بل جهاز هم تېرېږي دوی خپل کوشش ډېر وکړي خو هغه هم په هغه ځای باندې تېر شي. اوس دلته دا ګروپ یو بل سره خبرې کوي چې په دې علاقه کې به ځان څنګه ساتو او دې کې داسې کسان چې د جهاز دا کمې څه بل ځای پرېوتې ده هلته به لاړ شو د هغه ځای نه به هغه بیټرۍ راوباسو. اکو دوی دا بیټرۍ راوړي نو د جهاز د ریډیو په ذریعه باندې به د بهر خلکو سره رابطه وساتو. اوس د دې ټولو دا فیصله خوښه شوه. اوس د دې ګروپ دا 4 کسان چې کم دي دوی د جهاز آهسته تلاش کولو پسې وځي. اوس لږ څه وخت مزل نه پس دوی چې وګوري نو هلته سم ني ځکه چې د ډېرې وورې د وجې نه سم نه ښکاري. نو دوی دا سوچ کوي چې کېدای شي د دې د وجې زموږ د مدد دپاره تر اوسه پورې څوک نه راغلی. اوس چې دوی څنګه مخکې تلل نو دې کې یو کس د دې وورې د دې غر نه وښویږي نو دوی دا فیصله وکړي چې واپس په لاړ شو. اوس هفته تېره شوه دوی سره د خوراک هغه سامان هم ختم شي او د دې وورې په علاقه کې نه د ځناور پته لګي او نه د اونو بوټو. اوس دلته نینډو ټولو ته وایي که تاسو غواړئ چې موږ ژوندي پاتې شو نو دلته به موږ د دې مړو خلکو د جسم نه دا غوښه خورو. نو دلته د دوی په منځ کې اوس بحث شروع شي یا به دا مړه خلک خورو یا به په خپله د لوږې نه مړه کېږو. خو چې څنګه وخت تېرېږي د دې لوږه نور هم زیاتېږي. دوی دې پورې راغلل چې د خپل بوټانو دا مزي داسې کسان پکې راغلل چې هغوی سګرټ خوړلو باندې هم مجبوره شو خو په هغې کې هم د دې دا لوږه نه ختمېږي. اوس سروزې تېرې شي د نینډو دا خور هم د لوږې د لاسه مړه شي. خو چې مرګ یې دومره جوخ نه ولیدو نو په دې پلیرانو کې یو پلیر دی چې هغه د کوکو نوم و هغه خپل خاندان ته یو خط ولیکو خو دوی 9 ورځو پورې ځان په سچل وساتو. خو د لوږې د لاسه دوی دومره ګډوډ شوي چې د دې دماغ هم کار پرېږدي او مرګ د دې نه یو قدم لرې و. خو دوی سره بله لار نه وه او مجبورا دوی هغه لاشونه راوښ کړل چې کوم یې ښخ کړي او هغه یې خوړل شروع کړل. په دې ګروپ کې صرف 4 کسان ورغلي هغه لاشونه خوړلو ده او په دې کې دا باقي مړ شي او هغه لاش خوړل شروع کړي. خو په دې ګروپ کې 15 کسان داسې وو چې هغوی ته مرګ قبول و خو هغه لاش خوړل نه او په سبا دوی به دا لاشونه لرې یوړل او هلته به یې کټ کړل ځکه چې دوی وایي چې دا 15 کسان هم ونه ویني او څه تکلیف ورته ونه رسي. اوس دې کې د یو کس ته سوټکیس میلو شي چې په هغې کې یو ریډوم وي. اوس دې څه جوګاړ وکړي او یو انټینا جوړه کړي او په هغه ریډو باندې خبرونه ولګوي او خبرونه کې دې څه اوري چې حکومت د دوی په تلاش کې 66 جازونه رالېږلي خو د دې څه پته ونه لګېده او حکومت دوی مړه ثابت کړل. اوس چې دوی دا واوري نو دوی ډېر زیات خفه شي او په ژړا شي ځکه چې د دوی د ژوندي اوسېدو هغه امید هم ختم شي. اوس په دې 15 کسانو کې 4 کسان چې کوم دي هغوی هم دا لاش خوړل شروع کړي ځکه چې هغوی پوه شي چې اوس خو موږ بچ کېدو والا نه یو. په دې ګروپ کې 3 کسان دا فیصله وکړي چې دا جهاز هغه حصې نه موږ به دا بیټرۍ راوړو او په سچل به د بهر کسانو سره رابطه وکړو چې موږ ژوندي
وو. نو دې نه پس دا 3 کسان د جهاز شاته یې تلاش شروع کی او یو څو غنټو تلو نه پس دوی ته د جهاز هغه ټوکړې ملو شي او هغه سره دوی ته هغه کلاړم ملو شي چې د جهاز ټکرو په دوران کې هغه لاندې پریوته. نو هغه د لاش خخ کو او خپل سفر جاری کو. خو د غنټو مزل د وجه دی ډیر زیات ستړي خو هغه باوجود هم دی خپل سفر جاری ساتي او د دې برفيلي هوا د وجه دی ته سا اغشتل مشکل شي. اوس به شپه راشي نو دوی د یو کانی د شاته کینی او ال تخپل شپه تیر کی. اوس چې څنګه سحر شي نو دوی په وره کې پټ شوي او د دې د حالت دومره خراب شوي چې د یو پکې سترګې هم وره شوي وي او د دې دوه پکې خپې دومره وره شوي وي چې هغه د ګرځېدو لایق هم نو او دوی کې د مخ کتلو نور طاقت نو دوی د دې جهاز یو ملبره واخلي او د هغې په ذریعه باندې د خپل کسانو له واپس راشي. نو دا کسان چې دوی خالی لاس وویني نو دوی کې ډیره اداسي خوره شي. اوس ورځې تیریږي او دوی په اخوا دېخوا باندې خپل ځان 11 ورځو پورې وساتو. خو دلته بده خبره دا وه چې د 15 ورځو نه برفاني طوفان اوس دوی په دې جهاز کې ناست دي چې دې کې یو غټ طوفان دا جهاز د دې وورې نه ډک کی او چې په دې جهاز کې څومره کسان موجود دي هغه د وورې د لاندې گیر شي. خو چې دا کم کسان بره پاتې شي هغه په سچل باندې دا کم کسان چې د وورې د لاندې گیر شوي دي هغه رو باسي. اوس خو کسان بهر وروتو خو دې کې یو ښځه وه چې هغه د وورې د لاندې ګیره شوې وه او هلته ساه بنده شي او د ساه بندېدو د وجې هغه مړه شي. چې څنګه دوی بهر روځي نو دې کې په بل غټ طوفان راشي او ټول په هغه ځای کې واپس گیر شي او دا طوفان دومره تیز دي چې په هغه ټایم باندې په دې ګروپ کې څه کسان مړه شي. او چې دا کم کسان بچ شوي دي دوی په دې وره کې سورې کوي چې د بهر نه هوا راځي او دوی ته ساه غشتلو کې مشکلات نه وي. اوس په دې کې 8 کسان مړه شوي او هغه لاشونه دي یو سیټ ته کېدي. اوس 2 ورځې وشوې چې دوی په دې وره کې گیر شوي دي او دوی ډیر زیات اوږي وي. اوس د لوږې ختمولو دپاره یوه لار وه. اوس چې دا کم کسان مړه دي نو د دې لاشونه وخوري خو دا د دوی دپاره ډیره زیاته مشکله وه ځکه چې دا ټول رشته دار وو. اوس دې کې نوما نومي هلک چې دا هر څه ویني نو ډیر زیات غوسه شي او په غوسه کې دې د جاز دا یو شیشه ماتول شروع کی. خو په ماتولو کې د ده د خپه خوږ شي خو هغه د درېدو نوم نه غشتو. اوس هغه په دې وره کې لار ځان له جوړوي. د 2 ورځو محنت نه پس هغه د بهر دپاره یو لار وباسي او دوی د هغه ځای په ذریعه باندې ټول بهر روځي. اوس دوی دومره خوشحالي لکه داسې لګي چې دوی خپل کور ته راغلل او دوی هلته دا خوشحالي مناول شروع کی. اوس دوی دا وره کنسل شروع کی چې دا جهاز بهر روځي. اوس چې نوما وګوري چې دا هغه د خپه زخمي شوې ده نو هغه نه درد کوي او نه خوږیږي ځکه چې د دې یخنۍ د وجې د د خپې لاسونه دومره یخ شوي چې ده ته دا نه محسوسیږي چې زه خوږ شوی یم. خو هغه په دې باندې دومره توجه نه کړه او وره کنسل یې شروع کړل بیا او نور هم راختلي چې هغې دپاره دا وره کنسل دومره ګران نه و. اوس یو څو غنټې پس دا جهاز بهر راووتو. اوس دا انور دومره تیز چې دا ټول واپس د جهاز د حصې تلاش کولو فیصله وکړي. خو دوی دا سوچ کوي چې د دومره خطرناک طوفان مخه به څنګه کوو. خو اوس دوی سره بله لار نه وه او دوی لږ نور هم انتظار کول شروع کی ځکه چې د ګرمۍ موسم هم را روانو او د دوی لپاره بیا په دې غرونو ختل اسان شي. اوس 34 ورځې تېرې شوې او موسم هم لږ ډېر ښه شوی او هغه کم 3 کسان چې د جهاز په تلاش کې تلي وو د هغې حالت اوسه پورې خراب دی. اوس دوی ته یو بل هم بده خبره میلو شي چې دا کم کوکو نومي هلک دی هغه په پیپړو کې اوبه تلي دي او ساه اخیستو کې ورته ډېر زیات تکلیف دی او دا کسان دا کوکو نومي هلک د بچ کولو ډېر کوشش وکړي خو آخر کار هغه مړ شي او د هغه لاش خښ کړي او هغه چې کوم خط لیکلو هغه دوی ځان سره سنبال کی. اوس 2 ورځې نور هم تېرې شوې او په دې کې 4 کسانو دغه جاز حصې تلاش کولو فیصله وکړه او دغه 4 نومونه روبرټو، ټینټن، نوما او نینډو. نو دوی ډېرې زیاتې کپړې واچي چې د یخوالي نه بچ شي او د جهاز په تلاش کې دوی روان شي. خو په غنټو سفر نه پس هم هغې ته د جهاز حصه میلو نشي. اوس دې کې د نوما طبیعت ډېر زیات خراب شي او په هغه چکر راشي او راپریوزي. اوس دا نور خلک څه ګوري د نوما چې دا کومه خپه خوږ شوې وه هغې نه دته انفیکشن ولګي. اوس دا کسان دی نوما ته وایي چې ته واپس خپل ځای ته لاړ شه. اوس خو نوما راشي خو چې نوما څنګه راورسي نو هغه په هغه ټایم باندې بېهوشه شي. اوس هغه 3 کسان واپس راغلل خو ښه خبره دا وه چې هغې ته د بیټرو سره دوی ته نور هر څه میلو شو. کپړې ورته میلو شوې، د سګرټو پیکټ یې ورته میلو شوې. اوس دوی دا بیټري د جهاز د ریډیو سره کنیکټ کو او د بهر کسانو سره د رابطې کولو کوشش کولو خو هغې ته څه جواب میلو نشي او د دې د آخري امید هم ختم شي. اوس دلته د نوما هم طبیعت ډېر زیات خراب وي ځکه چې د هغه انفیکشن وایرس چې کم دی هغه په ټول بدن کې خور شوي او دوی چې دا کم د خوراک سامان وروړو هغه مو سره ختم شي نو دوی دوباره انساني غوښه خوړل شروع کی او دلته نوما خوراک هم بند کی چې د نورو کسانو دپاره خوراک بچ وي ځکه چې هغه ته پته وه چې زه اوس بچ کېدو والا نه یم. اوس دا ټول ناستي په ریډیو باندې خبرونه اوري. اوس هغه خبرونه کې ښه خبره دا وه چې حکومت آخري ځل د جهاز تلاش کولو فیصله وکړه. اوس چې دا خبره واوري نو په دې کې لږه ساه راشي او ډېر زیات خوشحاله شي. اوس په هغه شپه د نوما حالت ډېر زیات ګډوډي او هغه د خپلو ملګرو ته وویل چې
چې هغه مړ شي نو د لوګي ختمولو لپاره زما لاش اخره. اوس څه وخت پس هغه مړ شي او هغه لاس کې یو خطي او هغه کې دا لیکلي چې هغه ډیر زیات خوشاله دی ځکه چې هغه د خپل دوستانو منځ کې مړ شو ځکه چې هغه ته د دې نه ښه مرګ نشو راتلی. اوس په دې ګروپ کې 3 کسان د مدد په تلاش کې وځي او دا 3 کسان نو روبرټو، ټینټن او نینډو. او دوی ځان سره د خوراک سامان او څه کپړې واخلي او دوی دا په خیر ادو کی چې په هر حال کې په دې غرونو به تیریږو او داسې ځای ته به ځان رسو چې هلته موږ د ټولو دپاره مدد وغواړو. اوس د غنټو سفر نه پس په دې باندې شپه راشي او دې شپه ډېره په تکلیف تیره کړي خو چې څنګه سهار چې دوی خپل سفر واپس شروع کړي. اوس چې دوی د غر دې سر ته وختل او وګوري نو همت یې ډېر زیات کم شي ځکه چې غیر چاپېره غرونه او دوی ته دا لګېدو چې اوس هم ډېر غټ سفر پاتې دی. اوس دوی وایي چې موږ له پکار دی چې واپس لاړ شو ځکه چې د مخکې تلو دپاره موږ سره خوراک هم کم دی. نو د دې کې ټینټن د خپل خوراک دوی له ورکړي او په خپله واپس لاړ شي ځکه چې دوی دواړه د خپل سفر پوره کړي. حالانکه دا سفر ډېر زیات اوږد او د مشکلاتو نه ډک خو دوی هار ونه منلو او مخکې روان دي. اوس د 10 ورځو سفر نه پس اخر کار د دې مهنت رنګ راوړو او دوی یو داسې ځای ته راورسي چې هلته د دې نورو ځای په مقابله کې واوره کمه وه او دلته دوی ته د صفا اوبو یو ولم میلو شي چې هلته دوی راشي او ډېرې زیاتې اوبه هم وڅکي. اوس داسې څه وشو چې دوی ته د هغې امید هم نو. دوی یو کس وویني چې هغه په آس په باندې ناست دي او هغه د دې سیند نه هغې طرف ته ولاړ نو چې څنګه دوی دا وویني نو دوی ډېر زیات خوشحاله شي او چغې شروع کړي د مدد دپاره. خو د دې اوبو د شور د وجې دا کس د دوی دا اواز نه اوري. اوس دا سړی ورته یو پنسل او یو کاغذ په کاڼي کې بند کړي او هغه ورته راولي. اوس دوی په هغې باندې خپله کهاني ولیکي. اوس دا سړی په منډه راشي سرکاري افسرانو له او هغه یې دا خط ورکړي او حکومت هغې د بچکولو دپاره ډایرکټ فیصله وکړه او دې کس روبرټو او نینډو خپل کور ته راولي او په دې باندې روټۍ مخوري او دا خبره په دې ښار کې لکه د اور په شان خوره شوه. او دلته چې دا نور کم کسان دي هغې چې دا خبر واورېدو نو ډېر زیات خوشحاله شي. دې نه پس هغې خپل مخ لاس ووینځل او خپل ټول سامان یې پیک کړو. اوس ریسکیو ټیم روبرټو او نینډو ځان سړي کړي او په هغه لوکیشن باندې راشي. 72 ورځې پس ریسکیو ټیم والا دا کسان بچ کړي او دوی راولي او خپل خاندان سره دا ټول میلو شي. اوس دې نه پس دوی دلته هاسپټل ته راولي او په هغه شپه دوی ټول په یو ځای راغونډ شوي او یو ځای اوده شي ځکه چې د هغې حادثې نه پس هم دوی ډېر زیات په یو غټه صدمه کې او د کهاني په آخره کې موږ ته پته لګي چې په دې جهاز کې 45 کسانو او په هغې کې صرف 16 کسان بچ شو. امید لرم چې ستاسو به دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک ضرور کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کهانې شروعات کیږي د یو بحري جهاز نه چې هغه یو ډېر عالیشان او غټ جهاز وي چې په هغې کې منزلونه وي او په نن شپه باندې په دې جهاز کې ډېر خاص خلک راغلي وي ولې چې نن 31 دسمبر وي یعنې د کال اخري ورځ وي. د دې د وجې دې ټولو پارټي ایښې وي چې څوک تاش کوي او څوک خوراک ته ناست دي او څوک ډانس کوي. دې نه پس موږ ته کنټرول روم ښیي چې دې دوران کې اچانک په دې کنټرول روم کې د خطرې ګنټې بجو شي چې دې کې دا کیپټن په دوربین کې مخامخ وګوري نو یو ډېر غټ لهر د دې طرف ته را روان دی چې دې سره دوی ډېر زیات ویریږي او زر دا کیپټن آرډر ورکړي چې دا جهاز بل طرف ته واړوي چې دوی زر دا جهاز بل طرف ته واړي. خو دا لهر دومره تیز وي او دومره اوچت وي چې له دې نه مخکې سپومۍ ښکارېده او لږ مخکې راتلو نه پس دې لهر د شاته دغه سپومۍ پټه شي یعنې دا لهر د دې جهاز نه غټ دی چې دې کې دا کیپټن اعلان وکړي او دې خلکو ته وایي چې یو ډېر غټ مصیبت په موږ باندې را روان دی او ټول چې څومره افیسر دي هغې ویښ اوسئ چې دا ټول دا خبره واوري نو هر کس ډېر زیات یېره کې شي او اخوا دېخوا منډې شروع کړي چې دې کې اچانک دا لهر دې جهاز سره ټکراو شي او د دې لهر پرشر دومره تیز وي چې دا جهاز الټه کی یعنې پاسنۍ څه ښکته کی او ښکتنۍ څه د پاسه کی چې دا جهاز څنګه الټه شي نو دوی کې د بره نه شیزونه را پرېوتل شروع شي چې د هغې د وجې خلک مړه شي او په انجن روم کې یو غټه دماکه وشي چې کم کیپټنانو دا جهاز چلو هغې مړه شي او دې نه پس موږ ته حال ښیي چې هغې کې زیات خلک وي. دې دوران کې د افیسر ټول شانت کې ورته دا ووایي چې یو بده خبره ده او یو ښه خبره ده. بده خبره دا ده چې دا جهاز الټه شوی دی او د دې د وجې موږ بهر نشو وتی او ښه خبره دا ده چې کیپټنانو د جهاز اوړېدو نه مخکې ریسکیو ټیم والا له معلومات ورکو او هغې به لږ وخت کې هلیکاپټرو کې راورسېدل ته او ټول شانت اوسئ موږ به ډېر زر د دې ځای نه وځو. او دې نه پس موږ یو سړی وینو چې د هغه ډیلن نوم وي او هغه یو خپل افیسر ملګري لاش نه ضروري سامان اخلي چې دغه ټایم کې یو ماشوم راشي او هغه ډیلن ته وایي چې ته څه کوې نو ډیلن ورته وایي چې د دې ځای نه د وتو لار وباسم نو دا ماشوم ورته وایي چې اوس یې ونه وي چې دا جهاز الټه شوی دی او څوک هم بهر نشي وتی نو ډیلن ورته وایي چې او بالکل
ته صحیح وې او زه به د جهاز د ښکته حصې باندې وځم یعنې بره به ځم چې ډیلن د دې ځای نه وتو والا وي چې دا ماشوم خپل مور ته آواز وکړي نو دا مور ډیلن ته وایي چې دا د ماشوم ته څه ووي او اصل کې ډیلن دې سره مخکې ملو شوی د دې د وجې دې دواړو یو بل پیژندل نو ډیلن ورته وایي چې د دې ځای نه وځم او ماته یو لار معلومه ده نو دلته ورته دا ښځه وایي چې اوس د افیسر ونوي چې دا جهاز الټه شوی او د دې ځای نه موږ نشو وتی او موږ له پکار چې د مدد دپاره انتظار وکړو نو دې دوران کې یو روبرټ نومې سړی راشي او ورسره یو بوډا سړی وي او هغه ورته وایي چې زه یو آرکیټیکټ یعنی یو ډیزاینر یم او ماته د دې جهاز باره کې کافي پته ده یعنی دا جهاز داسې جوړ شوی دی چې دا الټم شي نو دا مخکې نشي تللی دا به صرف په ځای ولاړي او لږ وخت پس په دا ډوب شي او موږ به ټول مړه شو نو دې کې روبرټ ډیلن ته وایي چې دلته د ډیسکو روم لاره تا ته معلومه ده نو ډیلن ورته وایي چې هغه بره طرف ته ده او ډیلن دې تپوس هم وکړي چې تا هغه ځای کې څه کې نو روبرټ ورته وایي چې هلته زما لور ګیره شوې ده او د هغې بچ کولو دپاره زه تا سره یو ځای ځم نو دلته ورته ډیلن وایي چې زه خپل کار په یوازې کوم او ما سره ستا د راتلو ضرورت نشته چې دې سره د دې دواړو منځ کې ډېر زیات بحث وشي او دې سره دا خبره هم واضحه شي چې ډیلن د دې ځای نه ځان ویستل غوښتل خو هغه ته د لارو باره کې په خپله هم پته نه وه چې دې نه پس روبرټ د دې جهاز یو ورکر ته وایي چې ټولو نه شارټکټ لاره کم ځای ده نو هغه سړی ورته په اشارو باندې وایي نو دلته ورته روبرټ وایي چې ته د کار څومره ګټې د هغې په ډبل زه تاله درکم خو ته راځه موږ سره لار موږ ته ښایه چې دې سره دا ورکر راضي شي او دې نه پس روبرټ ډیلن ته وایي چې موږ له پکار چې په یو ځای باندې لار تلاش کړو او د دې ځای نه وځو او که بیل بیل لاړو نو کیدای شي چې موږ مړه شو چې دې سره آخر کار ډیلن راضي شي او دوی نه پس دا ټول په یو ځای باندې بره طرف ته روان شي او دوی به ځان هغه ځای ته رسوي چې کوم ځای کې دې جهاز کې پکې لګېدلي وي او د هغې په ذریعه باندې به دوی بهر وځي او چې دوی د دې حل نه بهر وځي نو دوی دا دروازه بنده کړي چې نور اوبه دننه را نشي حالانکې هغه ځای کې اوبه وي خو د دې جهاز د کړکۍ شیشې دومره مضبوطې وي چې نور اوبه دننه نشوې راتلې او بل خوا ډیلن د هغه ملګري مخکې روان وي چې لږ مخکې تلو نه پس هغوی ته لار بند شي ولې چې هلته ډېر زیات سامان او لاشونه پراته وي نو دوی وایي چې د لفټ په لاره باندې به موږ بره وخیږو چې دې نه پس دوی د لفټ دروازه کولاو کړي او لفټ ډېر زیات بره وي نو دوی د یو بنچ په مدد باندې مخامخ دروازې ته هغه بنچ کېږدي او ډیلن مخکې راشو د هغه دروازې کولاولو کوشش کوي خو د ډېر محنت نه پس هم ډیلن دا دروازه کولاو نشي خو دغه دوران کې د دې لفټ دا بره دروازه چې کومه ده هغه کولاو شي دوی د یو بل مدد وکړي او هغه دروازې باندې وخیږي او اوس صرف دوه کسان پاتې شو یو هغه بوډا سړی او یو ورکر چې دا بوډا سړی څنګه خېجو نو دغه دوران کې دا ورکر هم راشي او دا بنچ غورځېدو والایي چې دې کې دا ورکر د دې بوډا سړي خپه ونیسي او دا بنچ ښکته وغورځېږي او اوس دوی د یو بل لاس هم نشي پرېښودی که پرېښودو نو سیده به ښکته پروزي او مړه به شي او لاندې ګهرایي هم ډېره زیاته ده او اوس په دې باندې بل مصیبت راشي بره چې کم لفټ دی هغه هم ورو ښکته راتلو والا و یعنې که دا لفټ ښکته راغی نو هم به همدې مري او ډیلن اوس هم د هغې بوډا سړي لاس نیولی وي خو د ډېر وزن د وجې هغه دا بوډا سړی بره نشي راښکلی ولې چې هغه ورکر د دې بوډا سړي خپه نیولي وي او د بره طرف نه هغه لفټ راغورځېدو والا هم و نو دې کې ډیلن دې بوډا سړي ته وایي چې ته په سچل باندې دا ورکر ښکته وغورځوه نو دې بوډا سړي مجبورا دې ورکر له لته ورکه او ښکته یې خطا کړي چې دې سره هغه لفټ هم تیزۍ سره ښکته را روان شي او ډیلن دغه بوډا سړی راوخیږي او هغه لفټ ښکته سیده لاړ شي او هغې سره یو غټه دماکه وشي چې دې سره ډیلن او روبرټ زر د لفټ دا دروازه بنده کړي او اوس په دوی کې یو کس مړ شو او اوس دوی 15 کسان پاتې شو او دوی اوس مخکې روان شي او لږ وخت پس هغه ډیسکو روم ته راورسي چې دې سره روبرټ خپلې لور سره ملو شي او هغې سره یو ملګري وي او هغه سره 2 کسان نور وي یعنې دوی ته 4 کسان نور ملو شو دوی ټوټل 9 کسان دي او اوس دوی به زر تر زره بره طرف ته ځان رسي ولې چې دا جهاز ډوبېدو والا دی او اوس دوی روان شو لږ مخکې تلو نه پس دوی ته بیا لار بند شي او دوی به اوس بل طرف ته اوړي او دغه ځای کې یو غټه ستنه ماته شوې وي چې دوی به د هغې په ذریعه باندې بل طرف ته اوړېدی شي نو دلته ډیلن دوی ته وایي چې د دې نه علاوه بله لاره چاته معلومه ده نو دلته یو جینۍ چې هغه د ډېر وخت نه په دې جهاز کې پټه وي ولې چې هغه په غلا باندې دې جهاز ته راغلی وي نو هغه ورته وایي چې زه ډېر وخت نه په دې جهاز کې یم او ما ته د دې جهاز باره کې پته ده د دې نه علاوه بله لار نشته چې دې نه پس یو اوړي او دې کې 15 کسان واوړي او دې کې روبرټ خپلې لور ته وایي چې راواوړه چې دې دوران کې یو سړی راشي چې کم دوی ته ډیسکو کې ملو شوی او هغه نشه کې وي او هغه ورته وایي چې لومبې به زه ځم چې څنګه هغه په هغه ځای باندې راوړېدل شروع کړي نو دغه دوران کې د بره طرف نه د انجن یو ټوکړه راپروزي او هغه سیده په ده باندې راپروزي چې هغې سره دې ښکته لاندې پریوزي او د هغې بره طرف نه تیل هم ښکته راپرېوتل او د مخکې نه چنګارې دغه طرف ته راپرېوتې چې دې سره یو غټه دماکه وشي او دغه نشهیي سړی د مخکې نه مړ شوی و 8 کسان پاتې شو چې 15 دې خوا راوړېدلي دي او ډیلن روبرټ او د هغه لور هغې طرف ته اوس هم ګیر دي او ښکته اوبو کې اور لګېدلي وي او د انجن د وجې هغه ستنه ماته شي چې دې نه پس ډیلن یو پایپ ته دا تار وتړي او سیده هغه اوبو طرف ته ټوپ کړي ولې چې دا اور صرف د اوبو د پاسه د اوبو نه ښکته نشته او هغه په لامبو باندې د بل طرف ته راووړي چې دې سره ډیلن دا تار د بل طرف ته وتړي او د هغې په مدد باندې روبرټ او د هغه لور راووړي
واوړي چې سره دا اته پاته وانه بچي او دوباره زوی د بره طرف ته روان شي او بل خو مونږ ته حال خي چې دا ټول خلک ډیر زیات یره کوي ولې چې د اوبو د تیز پرشر د وجې هغه شیشې ماته دوه والاوي او هغه شیشې اچانک ماتي شي او تیزه سره د دې طرف ته وبرا شي چې سره دا ټول په دیو بو کې گیر شي او مړ شي او د چغو نه علاوه دوی نور سم نشو کولی او بل خو د اته کسانم د دې خلکو چغې اوري خو اوس په دویم د دې نظر اوزي ولې چې دوی کم ځای کې دي هغه ځای کې مبارات تلل شروع شوي او لږ مخکې تلونه پس دوی ته یو کړکۍ ملو شي چې هغه ډېره زیاته تنګ وي او په یو ټایم باندې یو کس صرف هغه ځای باندې وړېدی شي او د بهر تلو دغه لارم وه چې دې نه پس دا ټول په نمبر باندې په دې ځای باندې وځي او د ټولو نه مخکې روبرټ وي او د ټولو نه ښکته ډیلن وي او اچانک دغه ځای کې مبارات تلل شروع شي او چې دوی د وینټیلیشن اخري ځای ته راورسي نو هغه ځای کې یو جال لګېدلی وي او هغه جال باندې پیچونه هم لګېدلي وي او د روبرټ لاس بهر وتی هم نشو ولې چې دغه جال سوري ډېر زیات تنګ وي نو دې دوران کې روبرټ دغه ښځې ته وایي چې دا زوی دې راکړه چې هغه ماشوم بره روخیږي نو دې کې روبرټ د نورو کسانو ته وایي چې تاسو سره سیکا یا داسې نوکیله شي شته چې په دې باندې دا پیچ کولو کو نو دغه دوران کې هغه جنې چې بغیر ټیکټه دې جهاز سره راغلی وي هغه خپل لوکټ دی لورکی چې دې سره دا ماشوم د دې لوکټ په مدد باندې دا پیچ کولاول شروع کی او دغه ځای کې کافي حد پورې بره غلی وي د ټولو نخښته ډیلن وی او هغه ډوبې دوه والا وي خو خوش قسمتۍ سره لږ وخت پس دا ماشوم دغه جال کولو کی او دې سره دا ټول بچي اوس په دوی دوه منزله بره زی او ځان به بچ کوي چې دوی اوس بره وخیږي خو مخکې لار نه وي او ښکته تللی نشي ولې چې ښکته اوبه وي او یو وړه شان لاره وي چې هغه ډېره مضبوطۍ سره بنده شوې وه ولې چې دوی کم ځای کې دا د یو ټینکۍ وي نو دلته ډیلن دوی ته وایي چې موږ په داسې ځای کې یو چې د دې جهاز توازن برابرېدو دپاره دې کې اوبه اچوي او چې دا د اوبو نه ډک شي نو دا وړه لار په خپله کولو شي او اوبه دې بلې ټینکۍ ته ورتلل شروع شي او که موږ له دې ځای نه وځو نو دا ټینکۍ به پوره د اوبو نه ډکو نو دې سره به دا دروازه کولو شي اوبه به هغې طرف ته واوړي په دې ذریعه باندې موږ بل طرف ته وړېدی شو نو دلته د روبرټ لور ډېره زیاته ویرېږي ورته ووایي خو د ټینکۍ ډکېدو نه پس هم دروازه کولو نه شوه نو څه به کېږي نو دلته ورته ډیلن په ګبراهټ سره او په غوسې سره ورته وایي چې ما ته پته نه لګي خو بله لار موږ سره نشته او اوس دوی دې ټینک ته اوبه راپرېږدي چې دا ټینک ورو ورو ډکېږي او لږ وخت پس دا ټینک د ډکېدو نه پس هم دا دروازه کولو نه شوي او د دې ساه بندېدو والا وي چې دی کې اچانک دا دروازه کولو شي او ټولې اوبه بل طرف ته راواوړي خو دلته اوس بل مصیبت دا و چې دوی بوز د اوبو کې دننه په لامبو باندې ځي او بل طرف ته به اوړي چې دې سره دوی یو غټه ساه واخلي او د اوبو کې دننه لاړ شي او بل طرف ته اوړي او د ټولو نه شاته هغه جینۍ وي چې هغه مخکې روانه وي په دغه دوران کې د هغې کپړې په تارونو کې نښلي او د هغې ساه بندېدو والا وي او دا بوډا سړی دا ښځه بچ کي او چې بره یې راوخیږي خو د هغې ساه ودرېدلې وي یعنې هغه مړه شوي وي او اوس دوی اووه کسان پاتې شو خو اوس دوی مخکې روان شي او دوی هغه منزل ته راورسي چې په کوم ځای کې هغه پکې لګېدلي خو هلته اوس د اوبو لیول ورو ورو زیاتېږي او چې دوی دا وویني نو ډېر زیات مایوسه شي او دغه ماشوم مور ډیلن چې په ګبراهټ کې وویني نو هغه ته تپوس وکړي نو ډیلن ورته وایي چې په کوم ځای باندې مونږ بتلو هغه ځای د اوبو نه ډک دی او هغه ډېر زیات لرم دی نو دلته ورته روبرټ وایي چې بله لار به ضرور هم وي خو افسوس بله لار دوی سره نه وي او دلته روبرټ د ډیلن شکریا ادا کړي ورته ووایي چې تا زمونږ د بچکولو دپاره خپله زندګي خطره کې واچوله خو شاید قسمت کې دا لیکلي چې مونږ به ټول دلته مرو او په اصل کې قسمت د انسان لاس کې ویم نه خو دغه دوران کې په انجن روم کې یو بله غټه دماکه وشي او خوش قسمتۍ سره چې کوم ځای کې اوبه وي هغه ځای نه هغه اوبه لاړې شي او دوی زر په هغه ځای باندې لاړ شي او دوی هغه ځای ته راورسي چې کوم ځای کې هغه پکې لګېدلي وو خو د دوی مخې ته یو بل مصیبت راشي دوی چې کوم پکې له راورسېدل هغه په خپله تاوېدل او هغه د سیده په ځای الټه تاوېدل یعنې د بهر نه هوا دننه راتله او که دوی د پکې طرف ته څه وملي نو هغه به واپس د دوی طرف ته راشي دغه دوران کې روبرټ ته یو نقشه میلو شي او هغې کې دا لیکلي وي چې د دې پکو نه ښکته کنټرول روم دی چې هغې باندې دا پکې کنټرول کولی شي او دا کنټرول روم یو نیم سل فیټ ښکته دی او هغه ځای تلتل داسې چې مرګ له په خپله دعوت ورکول دي چې دې سره روبرټ دا فیصله وکړي چې زه به په خپله ښکته ورځم او هغه د اوبو طرف ته ورټوپ کړي او دلته اوس د اوبو دا لیول ورو ورو زیاتېږي او که دوی دا پکې بند نه کړو د دې ځای نه ونه وتل نو دلته په اوبو کې دوی مړه شي او بل خوا مونږ روبرټ وینو په اوبو کې چې هغه هغې کنټرول روم ته ځان راورسوي خو هغه هلته وګوري چې د پکې ودرېدو هغه بټن خراب شوي وي او د هغه اوس سام بندېدو والا وي چې د هغې د وجې هغه ډېر زیات ټوپونه وي خو دلته هغه وګوري چې هغه بټنې ټیک دي چې په کومې باندې دا پکې الټه او سیده طرف ته تاویږي چې دې نه مخکې د روبرټ ساه بنده شي هغه د پکې هغه بټن دباو کړي چې کوم دا پکې سیده طرف ته تاویږي او هغه د خپل زندګۍ قرباني ورکړي او دا ټول بچ کړي چې دې نه پس دا پکې سیده طرف ته تو شي او د دې طرف ته چې کوم شیزونه دي هغه د پکې طرف ته تیزۍ سره ورځي نو دلته د هلک د ډیلن ته وایي چې د پکې طرف ته سوروله چې دا پکې بند شي چې دې سره ډیلن یو غټ سلنډر دې پکې طرف ته ورخطا کړي چې هغې سره یو غټه دماکه وشي او هغه پکې ودرېږي چې دې سره دا ټول یو دغه لار باندې راوځي او اوبو
اوبو طرف ته ټوپ کوي او یو وړې کشته ته وخیږي او دا وړې کشته د غټو جهازونو سری وي او چې دا ټول څنګه کشته ته راوخیږي نو دغه جهاز تیزه سره د دې طرف ته را پریوتو والا او خودي په چل باندې ځان د اغه ځای نه روباسي او دا دومره غټ جهاز چې سوخ مخ کې ډېر خاموشه سره روانو خو لږ وخت پس د جهاز ځان سره د ډېرو کسانو ژوندۍ ډوب کړه چې دینه پس دا کسانو فلیر او چلو او ریسکیو ټیم والا زر دوی لزان درو رسي او دوی بچ کی او په دې دومره ډېرو خلکو کې صرف د شپږو کسانو ژوندۍ بچوا او د سره دا کہانی ختم شي او تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ د کہانی په شروعات کې موږ ته د نیویارک پارک خي چلته ټول خلک مصروف وي او د کېو دوه جنکې په بنچ ناستي وي چې یو جنې وګوري چې تیزه هوا راشي او ټول خلک لکه د بوت په شانو دريږي او هغه چې د خپل مرګره طرف ته خیال شي نو هغه عجیب خبره شروع کړې وي چې د هغه د خپل وختونه یو پین درو باسي په خپل مړی کې ورمنډي او ځان مړ کی د دې پارک سایت ته موږ ته مزدوران خي چې د یو مزدور د کار په وخت کې د بره طرف نه را پریوزي او مړ شي نو د کسانو ته دا لګیدو چې دا یو حادثه ده خو دینه پس هغه وګوري چې یو مزدور د بره طرف نه ځان را غورځي او ځان مړ کوي دینه پس موږ ته یو ایلیټ نومي ټیچر خي چې هغه خپل سټوډنټانو ته لیکچر ورکوي دینه پس هغه سټاف روم ته راغواړي او په خار کې چې کومه حادثه وشوه دغه باره کې ایلیټ ته وایي ولې چې ټولو خلکو په خپل ځان قتلول شروع کړل او د سکول پرنسپل ته لګیدو چې کې دې شي دا یو دښمنی حمله وي او دې ته دام لګیدل چې دښمنانو کیمیکل یا وایرس پیدا کړل چې هغه سیده د انسان په دماغ باندې اثر غورځي او انسان په خپل ځان قتلول شروع کی دینه پس هغه د سکول چوټي وکي او سکول سروزه د پاره بند کی او پتلو کې ایلیټ سره یو مرګري وي چې دغه جولین نوم وي او هغه ورته وي چې چوټیان اسیم شنو ته ما سره خپل کلی ته ولې نزي هغه ځای سیف هم دی نو ایلیټ د خبره ورو نه غوتی چې ټیک تا او چې څنګه کور ته راشي نو ډایرکټ پیکینګ شروع کی نو ایلیټ وګوري چې دغه خزم نیوز ګوري او په نیوز کې دا ویل کیږي چې حکومت والا تاسو هم پته ونه لګي چې دا خیر روان سدي د خلک ولې ځان قتلې او هغه وی چې دا کې دي شی وایرس وي نو د ایلیټ خزه چې په خبرونه کې دا لا شنو ګورو نو هغه ډیر زیات او یریږي بس وی هر سپیک کی او سټیشن تراشي چلته جولین مخ کې نه راغلی او هغه سره لورم وي خو دغه خزه نه وی راغلی ولې چې هغه پرش کې ګیره شوی وي او په سټیشن کې ډیر زیات رش وي ولې چې هر سړی دا خار پر خودو د دې ځنه تلو او جولین خپل خزه ته وی چې ته په بل ټرین کې راشه او هغه ایلیټ سره روان شي دنه پس موږ ته د فیلډلفیا پارک خي چلته یو هوا راشي او ټول کسان لکه د بوت سیودريږي خپل ځان مړ کی او پارک سره خوا کې یو سړک او چلته ټول گاډي مودريږي او دغه یو پولیس بهر روزي او لږ وخت پس هغه خپل تمانچرو باسي او پاغه ځان ودی او ځان قتل کی او دنه پس د گاډي نه یو کس روزي دغه پولیس تمانچر اخلي او ځان قتلې بل خو موږ ته په ټرین کې خي چې جولین خپل خزه ترين کړی وي ناغه ته چې په ټرین کې ناسه نو بالکل سیف یم او لږ وخت پس دوی چې په کم ټرین کې ناسه هغه ودرېږي نو دا ټول ډیر زیات او یریږي او دغه ټرین نه ټول مسافر را کوس کی او د دې ټرین پایلټ کنډکټران نو ایلیټ ورلور شو تاسو کې چې تاسو ټرین ولې ودرو نو دې کې وته دا یو کس وایي چې مخکې سیګنل عجیب طریقې سره غیب شو او دا ټرین مخکې نزي او زموږ رابطه کنټرول سنټر سره اچانک بند شو نو دې نه پس دا ټول مسافر یو هوټل ته ورشي او یو خزه یو ویډیو ګوري چې هغه کې یو سړی په خپل لاړ شي ازمرو خواله او په خپل پیزا نخوري او دا ویډیو چې دی وګورو نو ډیر زیات او یریږي دې نه پس یو سړی ټي وی لګي چې هغه کې خبرونه شروع وي چې د ټولو ध्यान داغي طرف ته شي نو په خبرونه کې د دې وایرس باره کې وي او دا مسافر چې په کم خار کې دي د ټولو نه زیات وایرس دغه ځای کې دي چې سره دا ټول خلک دا خبره ور نو ډیر زیات یاره پیراشي نو دا ټول خلک په منډه بهر روزي او د دې خار نه دوتو کوشش کې لګیا شي او څه کسانو سره چې گاډي وینو هغه په خپل گاډي کې کینو دا غځای نه وتختی او ایلټو دغه خزه سره گاډي نه وي د دې د وجه هغه د خلکو نه مدد غوښتو خو چا د مدد نه کو اخر یو خزه خاوند ویل د مدد د پاره راشي او دې کې جولین په منډه راشي هغه ایلټ ته وایي چې زه د خپل خزه تلاش پس زما خو ځان سره د خپل لور نشم بوتلې دا زه ته په حواله کوم خطر ډیر زیات رونته زما د لور خیال بساتي او لږ وخت پس په مونږه بیلو شو او دینه پس جولین یو بل ګروپ سره کینی او د نیو جرسی طرف ته روان شي او جولین چې داغه ګروپ سره لږ مخ کې لاړ شي نو هغه وګوري چې زه په سړک باندې لاشونه پراته دي او څه کسانو ځان پانسي کړي دو په اونو کې ځوړند دي نو دې کې یو خزه دوی سره شاته ناسي چې هغه دا ویني ډیر زیات او یریګو په جړا شي جولین دوی له همت ورکي او دې ټولو ته دا وایي چې په دې گاډي کې د نیو ځای کولو پاتې نشي چې دا هوا را دن نشي دوی هوار سبن کی او دې نه یو ځای پاتې شي چې هغه د گاډي چتو چې پاګه کې وړو کې شان سوري وي او لږ مخ کې تلونه پس هغه هوا بیا راشي چې د دوی گاډي اچانک ودرېږي او لږ مخ کې لاړ شو بیا د دوی گاډي سلو شي چې دې کې اچانک دا گاډي تیز شي او سیده د دوی اونې سره اکسیډنټ وشي چې په دې گاډي کې ټول مړ شي صرف جولین پاتې شو هغه د گاډي نه بهر روزي او په سړک باندې کینی او هغه موس د دې وایرس په لپیټ کې گیر شو او هغه یو شیشه راوالو د خپل لاس رګونه کټکول شروع کړي چې سره هغه مړ شي بل خو مونږ ته ایلټ خي چې هغه په گاډي کې ناست وي او دې کې اچانک دا سړی ودرېږي چې ایلټ بهر روزي او په دوربین کې وګوري نو په سړک باندې ډیر زیات لاشونه پراته وي نو دوی په لاشونه د پاسه نه شوړې دي د وجه دوی لار بدل کی او لږ مخ کتلونه پس دوی ته د ملټري گاډي ملو شي چلته یو فوجي راشي او دوی ودرې ورته چې مخ کې لاړ نشه مخ کې بیس ټول تبا شوی دی او ټول فوجان مړ شو او زه پکې سره بچ شوم اوس ډیر خلک دغه ځای ته راورسي چې دا فوجي ودرې د مخ کتلونه نو دلته دا ټول راغون شو دا فیصلو کې چې دلته کم کورونه دي نو موږ په پاغي کې اوسېګو اوس دا کسان په دوه ګروپ کې تقسیم شي چې یو ګروپ
شاته روان یو مخکې روان وي او مخکینی ګروپ د الیټ وي. دوی اوس مخکې روان چې دی کې اچانک هوا بیا راشي چې اوس دا فوجي خپل تمانچرو باسي او ځان شوټ کی او مړ کی چې سره د باقی غسانم ځان قتل کی. نو الیټ او داغه ګروپ چې دا وګورو نو غیر زیات او یریږي ولې چې هغه سره کم کسانو هغه ځان قتل کو او هغه اوس دا و چې اوس نمبر زمونږ د مړ کېدو. نو اوس الیټ چې اندازو لګي نو هغه ته پته ولګي چې دا وایرس د بوټو په ذریعہ باندې خوريږي. نو هغه د ټولو ته وایي چې کم د ډېر انسانان وي او ډېر بوټي وي نو دا وایرس هغه کسان ګیري او اوس موږ له پکاره چې بیل شو مخکې روان شو. د کې اچانک هوا بیا راشي. نو الیټ د خپل کسانو ته وایي چې زر د هوا الټه طرف ته منډه کې چې د سره دا ټول په الټه سایډ باندې منډه شروع کی. نو په دوی باندې هوا تیر شي خو خوش قسمتۍ سره په دوی باندې سمونه شو او د الیټ د اندازه سوي چې د هوا الټه طرف ته منډه وې او د یو بل نه لري یو نو د دې وایرس په لپیټ کې نشه ګیري دی او د الیټ په ګروپ کې صرف هغه او دغه خزه هغه وړه ماشوم او دوه لکان بچ شو او دوی اوس مخکې روان دي چې خوش قسمتۍ سره دوی ته یو گاډي ملو شي او دوی چې هغه گاډي ته ورشي نو هغه ته یو نقشه ملو شي. دوی دا اندازه لګي چې اوس دوی په کم ځای کې دي او دوی ته خوا کې ډېر غټ کور ملو شي چلته دوی ورشي دنه نو هلته د خوراک سامان پروت او غډیر تازه وي ولې چې دوی سره خوا کې پټیم وو او په دې کور کې چې کم خوراک موجود دی هغه به دوی تازه دونه نه راشوکاو. خدا د خوشاله خبره نه بلکې د یری خبره ده ولې چې دا وایرس د بوټو په ذریعہ باندې خورېدو او د دې کور نمګیر چاپیر ډیر زیات بوټي دي. نو الیټ دې ټولو ته و چې موږ په کار چې زر تر زر د دې کور نه وځو اوس دوی لږ خوراک وکي او دا غزا نه وځي. دوی چې دا کور نه لږ مخ کې راشي نو هلته دوی وګوري چې یو بل ګروپ دغه کور طرف سره راغلو چې دې کې اچانک هوا راشي او دا ټول ډیر عجیبه حرکتونه شروع کی او دې کې یو سړی ډیر پاگلپن وکي هغه د غیا ماشين ولګي او داغه ماشين مخه ته پریوزي چې هغه ماشين د در پاسه تیر شو مړی کی او دنه پس دا ټول ګروپ خپل ځان قتل کی. دنه پس الیټ مخ کې روانه په یو پټی کې یو ریډو لګیدلی وی چې هغه نه د پته ولګي چې دا وایرس د مغرب طرف ته کم دی او دوی د مغرب طرف ته ځان ورسي ولته چې کم کورونه دي هغه خلکو خپل کورونه کې ځان بند کړی وي او دوی ورونه ټکول خو چاوته ورنه کولاو او اخر کار د یو کور نه یو سړی دوی لاواز ورکي خو دروازه وته کولو نه کی. د دې سره دغه دوه لکان ډیر زیات غوسه شي او کړکو دروازو لته ورکول شروع کی او دغه د ماتولو کوشش وکاو چې د سره هغه سړی ډیر زیات غوسه شي او هغه دروازه کولو کې یو ټوپک رو باسي او هغه لک پیولي او د کړکې نه هغه بل لکه مولی چې سره الیټ دغه خزه دا ویني ډیر زیات او یریږي او هغه دا غزه نه او تختی چې هغه سره د جولین لورم وی او دنه پس هغه ډیر زوړ کور ته راورسي. نو دوی ته دا لګیدو چې دا کور خالی دی خو د دې کور د شاته یو بوډۍ خزه ناشته وی هغه بوډۍ خزه ډیره زیاته خوي او هغه دوی له اجازه ورکړي چې تاسو زما کور کې اوسېدئ شئ او هغه دوی له خوراک هم تیار کړي یو کمرم ولا اوسېدو د پاره ورکي. خو لږ وخت پس الیټ په سوچ کې هغه ته دا لګیدو چې د دې خزه دا رویه ډیره عجیبه ده او دا خبره رښتیا مخېږي او هغه چې د خپل کمرې دروازه کولو کی نو هغه بوډۍ خزه د کمرې مخه ته ولاړ وی چې الیټ سره خبره کولی هغه ته پته لګي چې دا خزه خو په خوب کې ګرځي. اخر کار دوی شپه تیره کې او سحر شي نو الیټ د خوب نه راپاسي نو دغه کمره کې دغه خزه واغه وړه ماشومه نه وي نو هغه ډیر زیات او یریږي هغه دا وی چې کې دی شي دغه بوډۍ خزه دی دوانو سره سکړی وي چې دنه په ځاخ کتر راګوشو دغه بوډۍ خزه کمرې ته ورشي نو هغه ګور چې دغه بوډۍ خزه په بیت کې یو ګوډۍ پرته ده چې دې کې اچانک هغه بوډۍ خزه راشي او د تکنزل وینا شروع کې ورته دا و چې ما ته پته و چې ته یو غلی او ته دلته غلا د پاره راغلی نو دلته الیټ پوه شي چې د دې خزه دماغي حالت صحیح نه دی ولې چې دا ډیر وخت نه یوازې و دنه پس هغه بوډۍ خزه بهر لاړ شي چې دې کې هوا راشي او دا بوډۍ خزه په شامه نتل شروع کی یعنی دام د دې وایرس په لپیټ کې ګیره شو چې الیټ دا وګوري هغه ډیر زیات ویریږي هغه کور ته راشي دروازه بند کی او خپل خزه ته وایي چې چرته بهر رو نه زی چې څنګه دا و نو الیټ د کور دروازې او کړکۍ بند کی چې دې کې اچانک هغه بوډۍ خزه د کړکۍ طرف ته راشي چې داغه د پوز نه وینم پیدا او هغه اچانک خپل سر کړکۍ لرولي چې سره هغه کړکۍ ماته کی او خپل ځان قتل کی د کړکۍ ماته دو سره د هوا کور ته راتلل شروع شو چې الیټ در یو بل کمرې ته لاړ شي خو دې کې هغه د چا आवाज ووري نو هغه چلته ورشي نو الته د الیټ خزه واغه وړه ماشومه وي نو هغه چې الیټ پریشان وي نو تاسو کې چې څه چلو شو نو الیټ ډیر نا امیده سره خپل خزه ته وایي چې دا وایرس اوس ډیر زیات خطرناک شو او مخکې بده د انسانانو په ګروپ باندې حمله کوله او دا ځان له انسان متاثر کوي او مړ کوي او هغه خپل خزه ته دا مو چې کې دي چې دا زموږ اخري وخت دی او د سره سره دا دوانه د خپل غلطي یو بل معافي غواړي دلته د الیټ خزه الیټ ته وایي چې تاسو سره یو ځای مړ کېدل غواړم او دنه پس دوی یو ځای بهر روزي او چې څنګه بهر روزي نو دوی د یو بل لاسونه چې یو ځای مړ شو او هغه هوا راشي دا دوانه سترګې پټي کې د خپل مرګ انتظار کوي خو دوی باندې سچلو نشي دوی نه پس دوی کور ته راشي او سروزه په دغه کور کې تیری کی او دوی ته پته ولګي چې کم ټیم دوی بهر وروتل دغه ټیم کې د دې وایرس اثرات ختم شو د دې د وجه دوی بچ شول او دې وایرس دومره تباہي پیلو کړی چې تر اوسه پورې چاته پته نه لګیدا چې دا د څه د وجه راغلی دی دنه پس موږ د 3 میاشتې پس ټایم خي چې په نیویارک او فیلډلفیا کې چې رقم د دا وایرس شروع شوی الته اوس دا وایرس ختم شو او خلک خپل کارونو کې مصروف شو او الیټ دا خزم خپل کور ته راغلل او د جولین لور به مو صغی سره اوسېږي دنه پس موږ د پټیو کې خي چې د ساينټیست نه تاسو کې چې دا وایرس د څه د وجه راغلو نو دا ساينټیست وته دا چې دا قدرت د طرف نه وو ولې چې انسان دا ماحول د تباہي طرف ته روان کړی دی دنه پس موږ تاغه پارک چې رقم د وایرس شروع شوی د کې دوه لکان روان
چې دی کې هغه اچانک یو ډیره تیزه چغه ووري چې دی کې یو الک شاته وګوري نو هغه ته هر څه نورمال لګیدل خو دی کې هوا راشي او ټول بیا لکه د بوته سیودريږي او دا ټول خلک خپل ځان قتلول شروع کی یعنی دا وایرس دوباره راغلو د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ د کہانی اوریدو نه مخکې دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا چینل پښتو سکرین در سره سبسکرایب کړئ د کہانی شروعات کیږي د یو انډي ډیفرن نومي سړي چې هغه یو بانکري او فلحال هغه په عدالت کې ول چې هغه باندې د خپل خزه د قتل الزام دی اوس هغه د خپل ځان بې ګناه ثابتولو د پر ډیر ارسو کی او عدالت د ار یو خبره رد کی او دته د ټول عمر قید سزا ورکړي د دې مطلب دا چې انډي به باقی ژوندۍ په جیل کې تیری او د نه پس انډي یو شوشک نومي جیل ته ولېږي چې هغه د دې ملک د ټولو نه خطرناک جیل دی اوس د نه پس مونږ ته په جیل کې یو رډ نومي سړی خي چې هغه د بورډ ممبرانو مخ ته ناسي او هغه نه انټرویو اخلي دا انټرویو د دې د پاره چې کله یو قیدی د سزا یو غټه حصہ تیر کی نو هغه نه دا انټرویو اخلي او دا انټرویو چې کم کس پاس کی نو هغه رها کی په پوره طریقې سره نه او هغه ته هغه شرطونه کیدي چې په هغه معاشره کې بدی څنګه اوسېږي خو په دې جیل کې رټ شل کال تیر کی خو هغه کې یو ځلم د انټرویو پاس نه کړه او دې ځلم امداسي اوشي چې د رټ ډېر کوششونو باوجود هم د انټرویو پاس نه کی اوس په بل سین کې یو ټرک دی جیل تراشي او په هغه کې د شوشنک نوې قیدیان وی چې په هغه کې انډیم وی اوس چې دا زاړه قیدیان د نوې قیدیان وویني نو دا زاړه قیدیان په نوې قیدیانو باندې شرط کیږي چې په دې کې بډومبې کم همت بیلی نو دلته د رډ شرط په انډي باندې ولګي چې هغه ډیر زیات چوپ او خفای خو رډ دا شرط وبېلی ځکه چې د شپې ټایم کې یو قیدی همت بیلی او زور سره په جړا شي اوس چې دا आवाज ووري نو د کې کیپټن هډلی راشي اوس دا قیدی پراخکلو د جیل نه روباسي نو دلته هډلی ټوله غوسه په دې قیدی باندې وکړه او ډیر زیات اوخي هډلی چې کم دی هغه د نور ګارد مشر دی او هغه په قیدیانو باندې ظلم زیاتې ډیر زیات خوند ورکوي اوس په سبا د نور قیدیانو ته خبر راورسي چې د هډلی د ډیرو وهلو د وجه هغه قیدی مړ شي اوس چې انډي دا خبر ووري نو هغه ډیر زیات خفه شي او هغه د دې قیدی د نوم تپوس وکي نو دلته ورته د نور قیدیان سمونوي او ورته وی چې خپل کار سره کار ساته اوس ورځ تیریږي او انډي د دې جیل ماحول سره عادت شي اوس دې کې د پته ولګي چې رډ په جیل کې د مختلف شیزونو سمګلینګ کوي نو انډي رډ لاړ شي او د یو وړو کې سټک ډیماند تی وکي اوس چې رډ دا ووري نو هغه وی جوړ دی د جیل نه تختیدو کوشش کوي نو انډي ورته وی چې نظر تختیدو کوشش نکوم نو دې نه پس د ډیماند اومني او د یو وړو کې سټک راوړي او دې سره رډ انډي ته وی چې په دې جیل کې یو ګینګ دی چې د سیسټر په نوم یادېږي چې دا غي نزان ساته او د دې ګینګ د مشر نوم باغزو چې هغه بنوي قیدیان ډیر زیات پریشان کول خو په شروع کې د انډي حال هم دغه سو یا به د جامو انځلو ځای کې یا به د باغز او داغي کسانو سره په جنگو خو داغه باوجود هم انډي ډیر زیات خوشاله بو ځکه چې د هغه مرګرتیا رټ سره و نو دې دوه ډیر زیات یو ځای او یو بل سره ډیر زیات خبرې کولې یو ورځ د جیل ته د نوکرې یو خط راشي چې هغه کې به د جیل چت سمولي نو رټ سره جوګاړو لګي او د انډي سره خپل نور مرګریم په دې نوکرې کې برتی کی نو یو ورځ انډي کار کولو نو چې هغه کیپټن هډلی تو ګوري نو هغه ډیر زیات پریشانی او د خبرو نه پته لګي چې د کال لبا هډلی ډیر زیات ټیکس جمع کوي اوس انډي یو بانکرو نو هغه د هډلی لاړ شي نو هغه تر ټیکس کمولو طریقه خي نو اوس کیپټن هډلی ډیر زیات غوسه ورشي هغه چې د انډي دا خبره ووري نو ډیر زیات حیران شي نو دلته وته اوس انډي وای ته مال اجازه راکې نو زه ستا د ټیکس نیمول شم خو د هغه په بدله کې ته مال او زما مرګرو لا په دې جیل کې پارټي کې نو هډلی دا ډیل اومني او چې څنګه کار پوره شي نو هغه موغه سیو کې چې کوم ته انډي ویلیو اوس ورځ تیریږي او انډي د دې جیل په دې ماحول کې پوره عادت شي او د هغه په دې جیل کې نورم مرګري جوړ شي یو څو ورځې پس انډي رډ لبیا لاړ شي او یو عجیب ډیماند تیو کی دراصل د انډي ریټا نومي اکټرا ډیره زیاته خوخي او دته د هغه پوسټر اوغواړي اوس رډ ته د ډیماند عجیب ولګي خو لږ وخت پس هغه د ډیماند اومني اوس یو څو ورځې پس د انډي سامنے دوباره د سیسټر ګینګز والا سره وشي خو هغه د ځلونه یریږي او هغه د ګینګ له دمکیانې ورکول شروع کی نو په اوله کې دا باکس هم ډیر زیات او یریږي خو داغه باوجود هم باکس انډي دومره زیات اوخي چې هغه یو څو ورځې د جیل په هسپتال کې وي او باکس یو میاش د پاره د تیارې یو کمره کې گیر کړو اوس چې هغه د تیارې د کمرې نه یو میاش پس بهر روزي نو هډلی د دومره زیات اوخي چې دا باکس بیخلی ونی شي کله چې د انډي د هاسپټل نه وروته او رډ ولا په تحفه کې هغه ریتا نوم اکټرس پوسټر راوړو اوس چې د جیل دی وارډن ته د انډي د قابلیت باره کې پته ولګي نو هغه د جیل د تلاش کولو په بهانه انډي لراشي او انډي خپل مذهبي کتاب وای نو دلته دوی د دې جیل تلاشي واخلي خو دې ته څه ایلیګل سامان ملو نشي او چې دا وګوري نو دا وارډن ډیر زیات خوشاله شي او دا هغه ځنه لاړ شي انډي او یو بروکس نیمه سړیلا په یو ځای د جیل د لایبرری د خیال ساتلو کار ورکړو او دا غي په بدله کې انډي به د ټول چې څومره
افسران دي هغه ته د ټکس بچ کولو طریقې خولې. اوس یو څو ورځې پس انډي ته دا خیال راشي چې دا لایبرری نورم غټول پکار دي. نو انډي د وارډن لاړ شي او ورته وي. نو دا وارډن ورته وي چې ته یو خط ولیکه او هغه حکومت ته ولېږه او د فند لپاره ته ډیماند وکړه. اوس انډي دا خبر اومني او ډېر ورځې نه دی دا خط لیږي سرکار ته. خو اوس وخت تېرېږي او انډي نور چې څومره جوغ جیلونه دي د جیل سره هلته مشهور شي. او اوس دا نور افسران به راتلل. انډي نه به د ټکس بچ کولو مشوره غشته او اوس انډي د وارډن له به ټول جعلي اکاونټونه جوړول چې په هغې کې به دته پیسه راتله. اوس یو ورځ په جیل کې غوبل شي او موږ څه وینو چې بروکس یو بل قیدي مړ کولو کوشش کوي. خو بروکس خو یو ډېر غلی سړی او هغه به د جیل هر یو رول فالو کو. دراصل خبره دا وه چې د بروکس سزا ختمېدو والا وه او هغه پوره 50 کاله پس د دې جیل نه به وځي. اوس بروکس سره دا یره وه چې بهر خو نه زما څوک ملګری شته او بهر دنیا به کافي بدله شوي. د دې د وجې دی دا یو قیدي مړ کول غواړي چې ټول عمر په دې جیل کې تیر کړي. نو دلته انډي راشي او د بروکس ته وایي چې د دې جیل نه بهر هم یو دنیا ده او هغه د بروکس بې صبرۍ سره انتظار کوي. او اوس ریډ انډي ته وایي چې د دې جیل دا دیوالونه ډېر زیات عجیبه دي. په اوله کې به د پریشانۍ خو د وخت سره سره ته به دې سره عادت شي. او اوس بروکس آزاد شي او هغه چې دا بهر دنیا ویني نو ډېر زیات حیراني. خو د هغې باوجود هم هغه ډېر زیات خفوي ځکه چې هغه ته د جیل هغه 50 کاله ور یادېږي. او دلته د ده نه کورو نه مرګریو او نه خاندانو. او اوس هغه په یو مارکیټ کې کار شروع کی. خو د هغې باوجود هم د هغه دا یوازې پن نه لر کېږي. او اوس بروکس هغه څه وکړي چې د هغې امید هم چاته نه و. او بروکس په هوټل کې د خپلې کمرې مخې ته ځان پانسي کي او هلته ولیکي چې بروکس دلته و. اوس وخت تېرېږي او د انډي په دې جیل کې 6 کاله وشي او د هغه د ډېر محنت نه پس سرکار د ده دا خط پاس کی او هغه د لایبرري دپاره فنډ راولېږي او ورسره څه زاړه کتابونه هم راولېږي او کتابونو سره د ګانو سیډیانې هم وي. اوس په دې هر څه کې دته یو سیډي میلو شي چې هغه ډېره مشهوره ګانۍ او دی غواړي چې زه دا ګانه د ټولو قیدیانو ته واورم. نو اوس دی په پټه د دې وارډن د افیس ته لاړ شي او هلته دا ګانه ولګوي. نو اوس چې دا ټول قیدیان دا ګانه واوري نو په دې دا ګانه دومره ښه ولګي چې دا ټول په سوچ کې لاړ شي. او دلته د انډي د دې حرکت د وجې دا وارډن دا انډي 2 هفتو دپاره د تیارې په کمره کې واچوي. اوس بل خوا موږ ته ریډ ښیي چې د هغه په دې جیل کې 30 سال شوي او هغه واپس د انټرویو له لاړ شي او په دې امید لاړ شي چې دا ځل به د انټرویو ضرور پاس کوم. خو څه وشي هغې باوجود هم هغه د انټرویو پاس نه کي. او اوس سرکار د انډي دا ښه اخلاق چې ولیدل نو د دې لایبرري دا بجټ نور هم زیات کی او انډي دا پیسې ډېره ښه استعمال کی. او انډي دې قیدیانو ته سبق ښول شروع کی ځکه چې وي دي بهر وځي او چېرته ښه نوکري ځان له وګوري او هغه څه ورسره ونشي چې کم بروک سره وشو. اوس وخت تېرېږي او د وارډن د انډي علم استعمال کو او ډېره زیاته پیسې وګټله او په دې نورو قیدیانو به مزدوري کوله چې د دې وارډن منافع یو په ډبل شوه. اوس دلته انډي د دې وارډن د ایلیګل پیسو پټولو دپاره د جعلي اکاونټونه جوړ کی او هغه د یو رینډل په نوم باندې جوړ کی چې هغه یو اصلي انسان نو بلکې په دې ډاکومنټ باندې موجود صرف یو نوم او دراصل رینډي دا د دې د وجې وکړو خو چېرته پولیس ته شک شي او د پولیس شک د وارډن په ځای د رینډل نومي سړي باندې لاړ شي. اوس وخت تېرېږي او کال د 1965 دی او دې کې یو ټوني نومي سړی د 2 کالو سزا باندې راولېږي. او ټوني یو ډېر خوشامند او ډېر ګپ شپي انسان او هغه د راتلو سره ریډ او انډي سره د جیل چې څومره قیدیان دي هغې سره د ده ملګرتیا وشي. اوس دا ټوني د انډي له راشي او ورته وایي چې دلته زه دا خپل سبق پوره کول غواړم چې کم پاتې شوی دی زمانه. نو دلته ورته انډي مو وایي چې ټیک ته او هغه ورته سبق خول شروع کړي. اوس د ډېر محنت نه پس د ټوني د امتحان ورځ راشي. اوس دې د امتحان په دوران کې ډېر زیات غوسه شي او هغه خپله پرچه راواخلي او هغه ډسبین ته خطا کړي او ډېره په غوسه د هغه ځای نه لاړ شي. اوس یو ورځ دې خپلو کې خبرې کوي چې دې کې ټوني یو داسې خبره وکړي چې د انډي هوش والوځي. ټوني ورته وایي چې دې نه مخکې زه یو جیل کې او هلته ماته یو قیدي میلو شو چې هغه ماته دا ووایي او څه وخت مخکې ما یو سړی او یو ښځه قتل کړي او د هغې الزام ما په یو بېګناه کس لګولی او هغه بېګناه بل څوک نه بلکې انډي وي. نو انډي زر په منډه د وارډن ته لاړ شي او د وارډن ته دا قصه وکړي او د وارډن ته ووایي چې زما دا کیس واپس شروع کا زه به پکې ټوني ګواه کم. نو دا وارډن ورته صفا انکار وکړي او انډي یو میاشت دپاره د تیارې په کمره کې بند کړي. دراصل د وارډن سره دا یره وه خو انډي د دې ځای نه ووتو نو د هغه دا ایلیګل پیسې به څوک سنبالوي. چې کله انډي د تیارې کمره کې و نو دغه ټایم کې ټوني ته د های سکول ډیګري میلو شي او یو شپه دا وارډن دا ټوني بهر روباسي چې هلته دا کیپټن هیډلي ټوني ولي او مړ شي او دې سره د انډي د بېګناهۍ دا ثبوت هم ختم کو. اوس دا وارډن د انډي له راشي او ورته وویل چې ټوني مړ شو او دا وارډن ورته دا هم ووایي چې هغه د جیل نه د تښتېدو کوشش کو دې د وجې هغه مونږ مړ کو. نو انډي د ده په دې خبر یقین نه کوي او انډي ورته ووایي چې زه به ستا نور مدد ونه کړم. نو دا وارډن ولې دمکي ورکړي خو ته زما مدد نه کوې نو ته به د جیل دا لایبرري همیشه دپاره بنده کړم. اوس چې کله د انډي دا سزا ختمه شي نو دی ډېر زیات خفه ناست سي او چې ریډ دا انډي وویني نو ریډ هم ډېر زیات خفه وي او په خبرو کې دی ریډ ته ووایي چې کله
کله زما واده شو نو زه به ډیر زیات مصروف هم په خپل کارونو کې او د هغې د وجې زما د واده کړې زندګي ډیره متاثره شوه او یو نانیمځی کې هغه خپل ځان د ښځې د مرګ ذمهوار ګڼي. اوس انډي رډ ته وایي چې زما صرف یو مقصد دی د دې جیل نه په سچل ځان وښکل او میکسیکو یو خاص ځان رسول چې هلته زه د خپل زندګي په آرام سره تېره کړم او انډي رډ ته یو لوکیشن هم وښیي چې هلته هغه څه پټ کړي او انډي رډ ته وایي چې ته کله د دې جیل نه رها شي نو هغه ځای ته ځان ورسوه او هغه شیز به راوباسې. اوس څه ورځې پس انډي واپس د هغه واردن ایلیګل پیسې سنبالوي او رډ چې دا ویني نو بالکل خوشحاله نی. اوس رډ ډیر زیات ویریږي ځکه چې دا نور قیدیان ورته وایي چې انډي زموږ نه شپږ فوټه پړې غوستو. اوس په سبا چې کله دا ګارډز د ټولو قیدیانو حاضري واخلي نو انډي پکې نه او چې دوی چانبین شروع کی نو انډي د هغه جیل نه تښتېدلی. دراصل د کهانۍ په شروعات کې انډي چې کله د رډ نه سټک وغوستو نو دا سټک په استعمال کې د دا سورنګ کنستل شروع کړو او د چې ته پوسټر وغوستو نو دا پوسټر په مدد باندې د به دا سورنګ پټو او د دې سورنګ نه چې کومه خوره راوغورځېده نو د به هغه خوره د پینټ په جیبونو کې او په جرابو کې واچوله او هغه به بار ووتو او هلته به یې وغورځوله او دې سره موږ ته پته لګي چې انډي د لومبۍ ورځې نه د دې جیل نه د تښتېدو پلان یې جوړ کړی او دلته انډي د وارډن هغه د جعلي اکاونټونو ډاکومنټس او د هغه کپړې د هغه ځای نه واخلي او د هغه جیل نه وتښتي. اوس د وارډن د انډي د تلاش کولو آرډر یې ورکړو او بل خوا انډي د بانک ته راغی او هغه کاغذونه یې خپل چې کوم د وارډن په نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ شوي او دلته ورته انډي ووایي چې رینډیل زما نوم دی او د وارډن چې څومره اکاونټ و د هغې نه هغه ټوله پیسې او خپل اکاونټ کې واچولې او انډي په دې ښار کې د ټولو نه غټ اشتهارات چلولو والا لاړ شي او هغې ته د دې وارډن چې څومره کارنامې دي د هغې ثبوت ورله ورکړي او دې جیل ته ډېر زیات پولیس راشي او دا پولیس چې کوم دي دا هیډ لیم گرفتار کی او چې څومره کرفټ پولیسان دي هغه هم گرفتار کی او چې دې څنګه د وارډن د افیس ته راشي نو وارډن مړ شوي ځکه چې وارډن خپل ځان ویشتي او وارډن په دې خپل هر څه باندې ډېر شرمېدی او هغه نه غوښتل چې زه په جیل کې وخت تېر کړم نو دې وجې د خپل ځان وویشتو. اوس د دې حادثې نه پس رډ ته یو کارډ میلو شي او هغه کارډ بل چا نه بلکې انډي رالیږلی نو دې کې رډ پوه شي چې انډي صحیح سلامت میکسیکو ته رسېدلی دی. اوس په دې جیل کې د رډ 50 کاله وشي او هغه واپس د انټرویو لرو غواړي خو دا د دې خپل کوشش اړونه کوي چې زه دا بورډ ممبران چې کم دي دا خوشحاله کړم او هغه په خپل ګناه باندې ډېر زیات ستوماني. اوس چې د بورډ ممبران دا ووري نو هغه ډېر زیات متاثره شي او د انټرویو کې پاس کی. اوس چې رډ څنګه رها شي نو هغه ځای ته لاړ شي چې کوم ځای کې بروک پانسي لګولې وه او هغه هم په هغې هوټل کې کار شروع کی. اوس رډ په هغې پتې باندې لاړ شي چې کوم ورته انډي په هغه جیل کې ویلي اوس چې دی هغه ځای ته راورسي نو دته یو باکس میلو شي او په هغې کې ډېرې زیاتې پیسې وي او ورته یو خط وي او په هغه خط کې لیکلي چې انډي په میکسیکو کې اصل کې دی کوم ځای کې. اوس د میکسیکو تلو نه مخکې دا رډ د هوټل ته لاړ شي او چې بروک کوم ځای کې خپل نوم لیکلی و هلته دې نوم ولیکي او دی میکسیکو ته روان شي. اوس په بل سین کې مونږ وینو چې د رډ ملاقات انډي سره وشي او چې انډي رډ وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي او دې سره وشي د دې کهاني اختتام. خو ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.